صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، ما پر خیال کافی زمانے نہ بعد ستاسو په دې علاقه کې ما ته د تقریر کولو اتفاق کیږي. عزیزانو، دا جلسہ د حضراتو د سیرت النبی په نوم باندې جوړه کړې ده. علماء ډیر دي، شاید بیګاله بوم وی د سیرت مضامین همیشه د علماء کار دی بیانول. خو زما په دې تقریر کې به سیرت نه سیوا شاید چې لږې نورې خبرې م راشي. او هغه خبرې به د هغه چا متعلق وي چې چا په دې ملک کې د سیرت نه نعوذ بالله یو لویه رسوایي جوړه کړې. کومو خلقو چې دا سیرت په دې ملک کې وشرمولو، داغي متعلق بم شاید چې لږ وخت کې څه خبرې راشي. عزیزانو، دې ملک کې صرف که تاسو خیال وکئ د موسی علیہ السلام یا د ابراہیم علیہ السلام یا د عیسی علیہ السلام قرآنی واقعات بیانول قوم تا ضروری خودی، لیکن دے سرا سرا د موسی علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام کردار او دغه خدای د پاره داغي قربانۍ چې دي هغه بیانولم ډیر ضروری. مونږ نه د شیعه ورونه نه دي جوړېدل پکار چې سورله سوه کاله وشو ځانونه په وهلو وهلو مړه کړه او بل چاله ټپ نه دی ورکړ. پاړه چنار کې دا یو خبره ما کړې وه، ماوی چې امام حسین خو په 72 کسانو باندې په کربلا کې تورې راغستې وې او یزیدیانې وهل، او تاسو دلته لکونه شیعګان یې او دا ملک د یزیدیانو ډک ته ظالمانو سپېړ موم چاله ورنه کړ. هم ځان وهئ. نو بیا یې 15 کاله زما په پاړه چنار تلو پابندي ولګوله. هغه د پابندۍ لویه خبره دا وه چې په شیعو کې که تاسو خیال وکئ د شیعو مولیان چې دي او داغي مالدار خلق چې دي هغې ځان نه وهي او نه کمیس وباسي. دا مورمړي پلارمړي چې دي دغه یې راټول کړي او کمیسونه یې ویستي او په ځان یې رایښي. نو ما وی که دې سینه والو کې جنت دی نو ستاسو د دې مولیانو جنت بدی شي. دوی ولې کمیس نه وباسي؟ یا دا تاسو کې چې کوم مالدار شیعګان دي دوی ولې کمیس نه وباسي او په ځان نه راږدي؟
نو هغه عوام خو وی چې خبره خو رښتیا کوي، نو هغې خپلو ملیانو پسې تلي چې دا تاسو ولې کمیس نه وباسئ؟ تاسو ښځې خو نه وي چې ستاسو ګنې سینه عورت دی او دا بربنډول چې دي حرام دي، تاسو مو باسئ کنې مونږ هم ځان نه وکړو. نو ما باندې مارشالله کې ریټ وکړو چې د زمونږ مذهب کې مداخلت کړی. نو مارشالله والاو ما ته وی چې ستا خلاف ریټ شوی دی، مال را میدان ته یې کوي. مونږ خو جنت پسې ګرځو، که سینه والو کې جنتی دوی کمیس وباسي مونږ ورسره پرتوګ هم وباسي. او کني دې شرمېدلو ته ووایئ چې خدای ته وګورئ دا خلق ولې بیړم وله تباه کړه او دا 10 ورځې د سینو نه چې دی وینې رواني او آخره ورځ په زنځیرونو هم پکې ځان ووایي. نو عزیزانو عرض داو چې د ملک صرف د حضرات حسنین واقعات بیانول او هغې ته جړل د ښځو د نرو دا کمال نه دی. قتل دا پکار دی چې د امام حسین او د یزید جګړه په څه وه، په صحیح جنګ و. نو چې بنیاد معلوم کی نو دا به درته پته ولګي چې جګړه په دین وه. یزید کې دین نه و او د امام حسین ورسره جګړه په دین وه. ځان یې پې قربان که، بیبیان یې پې قربان کړي، بچی پې قربان کړه، لیکن د بېدینه حکمران په لاس کې نه. لکه اوس په پاکستان کې زمونږ جګړه ضیاءالحق سره په پټي او په ځمکه نه ده، زمونږ جګړه ورسره په دې سیرت ته دا تاسو چې کومې پوسټرې چاپ کړي، جګړه ورسره په دغه دین ده دا تاسو چې کومې پوسټرې چاپ کړي چې دا ملک د مسلمانانو ملک دی او په دې ملک کې قانون چې کوم دی هغه د مسلمان په کار دی. که زه غلط وایم دا د مسلمان، لکه دا ستاسو کلی دی مسیزي، نو چرته چې د مسلمان کلی وي هلته جومات ضروري وي که نه؟ که هغه جومات کې امام نه تاسو ولا امام خامخا پیدا کوئ که نه؟ که پکې مؤذن نه مؤذن ولا پیدا کوئ که نه؟ مسلمان چې مړ شي جنازې له مولا پیدا کوئ که نه؟ نکاح چې پیدا شي نو نکاح تړلو له مولا پیدا کوئ که نه؟ نو دغسې د مسلمان ملک د پاره به قانون هم د مسلمان پیدا کې، هلته به د پیرنګي قانون نه. نن 40 کاله وشو سیرت النبی جلسه ده او سیرت النبی جلسه ده او سیرت النبی جلسه ده او په ملک کې همغه د 200 کال وروستو قانون د پیرنګي تر ننه اوسم. تاسو ټول کچرو نه واقف یئ. دا سړیزي او مسیزي چې دي دا شپه ورځ د خدای په بلا اخته کچری در نه ډکي، تاڼې در نه ډکي، په لوی عذاب اخته سپینګیري دي او که واړه دي او که زاړه دي، صاحبه تسپیم په لاس کې او کچرو ته روان یې تاریکونه دي. تاسو پوه شوئ؟ یو کیس د دیوانی په یو لیس مکه دی یو سړي سره مقدمه ده، نو په یو لیس مکه 14 کاله کې نه فیصله کی. یو کیس د دیوانی 200 ججان پہ بدل شي او یو کیس د دیوانی چې دی هغه فیصله شوی نه. تاسو راشي، تاسو په دې ملک علما دي، دا سابق صاحب تاسو عالم دی او دا د داسې سړي زوی دی چې زما خپل استاد نو، لیکن زما 2 استادان، یو سید حبیب باچا صاحب د بالا ماړی
او یو د هرات مولانا صاحب چې مابد خان صاحب جماعت کې مدرس و هغې به وی چې په خلیل مومند کې د ده غوندې عالم نشته لیکن د هغه د علم نه شاید چې سوړیزی فایده اغستی او نه تې مسیزي اغستی سوا د کابل او د باجوړ او د دیر او د سوات او د انګا او د بنګا دا طالبان براغلي هغې به تې فایده اغستی نور تاسو خدای په راستی که پې پوه یم یی چې ده څه ویلي او که دې ویلي یا په څه پیده که نه پیده دا اندازه تاسو ته پته نه دي یا فی الحال تاسو کې دا علما شته دا مولانا صاحب قمر دی یا دا زما شاته نور ناست دي دا د ټاپ علما دي دا لوی خلق دی تاسو د ځمکې فیصله دوی ته راوړئ په یو منټ کې به فیصله وشي یو منټ کې ته وګوره چې کېږي که نه کېږي ګټ او بیلات خو په کچرو کې هم شته که نه که نشته مجسټریټ سره چې کیسي خو یا به ګټي یا به بیلې سیول جج سره چې کیسي خو یا به ګټي یا به بیلې نو مولا علم چې راشي خو یا به ګټي یا به بیلې دا شی هلته هم شته او دا شی بدلته د پاوکي او بوډاو چا سره په ځمکه تنازع و ما پسې راغی ما ته وی چې یاره جج ما نه غوښتي دي چې ته پې شریعت وکړه شریعت پہ کوم خو تا اول پویم که ګټم خو شریعت کوم که نه ګټم نو نه کوم چې زه پې پوه کړم د 15 جیربو لانجه وه چې راته ووې نو د دې سړي زما تر نامه پورې ګیره وه او ښه سپین پټکی په سر و لکه ګډوری سړي په سر کېنولې چې قصه یې راته تېره کړه مال ګټې ویل تا وکیل کړم ما بالکل مې وکیل خو چې زه یې وکیل کړم او باس پې وشو سړي بیلو ده ځکه ما ته پته وه چې دا بیلي چې بیلو ده راپسې کوتک په اوږه راغی چې راغی والله که دې ژوندی پرېږدم تا خو ما ته وی چې زه ګټم که نه نو ما ورته وی چې دنیا کې خو دې ځمکه بیلو ده خدا عیسی وه ستا د خور او ستا خور له قرآن عیسی ورکړې ده قرآن نن پښتون دنیا ته وګورئ لور د ځمکې نه محرومه ده لور د کور نه محرومه ده لور د پلار د نقد مال او د جایګیر نه محرومه ده خور محرومه ده دا د پښتون دنیا قانون دی زما عزیزانو عرض دا و چې د سیرت مطلب ځان پوه کوي الف لام میم دا درې حرف دي الف دی لام دی او میم دی الف معنا دا اول لام معنا دا لازم او میم معنا دا مومن قرآن اول کے راځي الف لام میم الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مومن معنا دا شو چې الف اول لام لازم میم مومن اول لازم د مومن د پاره اول لازم د مومن د پاره څه شه دی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا قرآن دی چې په چا کې هیڅ شک نشته اول لازم د قرآن کار څه دی هدى للمتقین خلق ته سمه لار ښیي متقی چاته وایي پرهیزګار چاته وایي مونږه متقی او پرهیزګار هغه چاته وایو چې ما سره ښه وکړي پیسې راکړي دولت راکړي یاره
مونځ او داسې نشته خو نور ډېر ښه سړی دا زمونږ ایمان مونځ او داسې نشته په قبر هم دا ووایو یاره خدای دې ورته معافي وکړي مونځ او داسې نه و خو نور ډېر ښه سړی چې مونځ او داسې نه ښه سړی قرآن وګورئ راشه متقي چاته وایي الذين يؤمنون بالغيب متقی هغه چاته وایي چې الله یې لیدلی نه او په هغه ایمان وي رسول یې لیدلی نه او په هغه ایمان وي دې ته متقي وایي نن ستا ملک کې ګورې لا کتن غوندې لسمې چې پاس کړی یا یې فی کړی اب راپاسی زه سوشلیست یم زه کمیونست یم زه سیکولریزم غواړم په دې ملک کې ته پې پوهېږې خوار شي ته کمیونسټي پېژنې ته سوشلیستي پېژنې ما ته وګورئ ما ته نن ستا ملک د دې لعنت شکار کېږي لګیا دی د الله د وجود نه انکار الله نشته چارسده کې مې هغه ورځ یو سړي ته وی چې تاسو وایئ چې الله نشته او ته یې روسي مزاج د روس صدر څوک و برزنیف په دنیا کې لوی طاقت دی روس او د لوی طاقت صدر هم لوی طاقت و برزنیف په دې مې پوه کړه چې دا برزنیف مړ چا کو ویل خدای مړ کو نو مال تاسو خو خدای منئ نه نو د دې داسې مثال دی ستا په دې ملک یو ډله ده منکرین حدیث ورته وایي څه ورته وایي پوهېږئ زما په خبرو خبرې لغوندې مشکلې مې شروع کړي دي خو دا داسې بالکل سادهتوب هم خوند نه کوي ګوره منکرین حدیث ورته وایي داغي مشن دا دی لکه زموږ ملک ډېر مذهبونه دي ډېرې فرقې دي ډېرې بلاګانې دي د دین په رنګ کې یو ډله پکې د منکرین حدیث قرآن منم حدیث نه منم ما ته ګورئ قرآن د الف نه والا تر والناس پورې ټول اجمال دی او د قرآن تفسیر چې دی دا حدیث دی حدیثو نه منې قرآن کې راغلی اقیموا الصلاة منځ کوه څنګه کوه دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی واتو الزکات زکات ورکوه څنګه ورکوه دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی نو حدیث دا د قرآن تفسیر دی بیا څنګه چې قرآن د خدای کلام دی داسې حدیث هم د خدای کلام حدیث وایي د پیغمبر خبرو ته د چا خبرو ته وایي حدیث وایي د پیغمبر خبرو ته قرآن وایي د خدای خبرو ته زما مدعا دا ده چې حدیث د پیغمبر خبرو ته وایي بلکې زه وایم چې حدیث هم د خدای خبرې دي صرف په ژبه د پیغمبر بیان شي تاسو خیال راغی لکه وی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام داغه ده ژبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې گواه څوک دی په دې گواه قرآن دی چې حدیث هم د خدای کلام نو یو د دوی مشر چې دی پرویزه
غلام محمد پرویز نومیو دا د منکرین حدیث ډلې لوی امام کراچۍ کې زه مېلمه وم په دې کې هغه کور ته دیم راغی کور والا ما ته وی چې دا پرویز صاحب دی جی د منکرین حدیث لوی امام چې دی اوهو ما غږ نه کولو چې زه مېلمه یم دلته اوس د سره هغه ما ته خوله راواچوله ما تو وہی کہ مولانا صاحب یہ حدیث سے آپ نے کیا بنا رکھا ہے ماں ورتل کہ ہم نے تو کچھ بنا نہیں رکھا حدیث سے تو اللہ نے کچھ بنا رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا ماں تو وہی جب قرآن موجود ہے تو حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے ماں ورتل پرویز صاحب آپ منکر حدیث ہیں اور میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں میں منکر قرآن ہوں میں تو حدیث نہ مانے اور ز قرآن نہ مانا ماتے لا حول ولا قوت مالی اور شلز لا حول ولا قوت ته حدیث نه مانې زه قرآن نه منم وی چې ولې معلوماته ثابته که دا چې دا قرآن د خدای کتاب دی دا ثابته که د خدای دستخط پې شته تاسو قرآن ویلی دی ټولو ویلی دی ترجمه هم کړې ده څومره علما دي ستاسو په دې کلو کې الف نه په ب نه پوهېږي دا څومره د شرم خبره علما یو علاقه کې وي او داغه علاقې خلقو ته د مونځ ترجمه نه ورځي قسم په خدای دی دې بوډاګانو ته اللهم انا نه ورځي دا وترو کې چې وایي که نه اللهم انا دا نه ورځي او که ورځي نو بیا وایي چې ولا نشکرک ولا نکفرک نو د نشکرک په ځای باندې دې کل ولا نشکرک ووایي نو په ټکي کافر شوي ځکه چې ولا نشکرک دا معنی چې خدای زه ستا شکریا نه ادا نو نن زمونږ دیہاتی دنیا دا تیرا امامان دی تیرا کې یو امام پسې مې مونځ کولو مخکې ولاړو الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین تاسو څنګه وایي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو داسې وایي دا غلط وایي ټول غلط وایي قرآن کې د دعا نه مشکل ترین حرف بل نشته ما په شپږ میاشتې کې یو دعا ویل زده کړي دي په شپږ میاشتې شیشه به مې ځان سره ګرځوله او د دعا ادا په خوله کې داسې ده چې تی وې نو شونډې به دې نه خوځي ما اوس زه در لرې ناست یې لرې ناست یې ته به وایې چې زه داسې بلای ما ټول خورمه چې ناست کم کم ځای کې خدای بندګان په دې علاقو کې هوډه مې هم ګډېږي هغې نه چېرته داسې لرې ناست یې دې خوا وګورئ دې خوا خفه کېږئ ما نه خفه نه شو که خفه شئ زما به څه وکړئ موږ نه خوشحال څوک دي موږ نه خوشحالي څوک نشته هر سړی اللہ دې راضي شي وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف
काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए. یو خدای دی چې مرګري ټوله خدای دی برخلافي هیڅوک دې نشي کولی. نو یو دعا تاسو نږدې راشئ او زه درته وایم به مجال دی چې زما شونډې وخوري. زواد بم نه یاسې نه چې بل لیبل را باندې ولګوي. ستاسو خو چې څوک خوښ نه څه لیبل پې ور ولګوي چې دا یا ظالم دی. اوس څه کوئ چې نږدې راغی. چې زمونږ د ملک سپینګیري هغې ته اللهم انا نول ولې کته وې زه ته څه وې کاکا وترو کې آخر رکعت کې وایي جي زه پکې درې ځله قل هو وایم. تجربه مونځ دیکھو وګوره پیغمبر فرمایلی دی مونځ محبوب سره ملاقات ته. که یو سړی دا غواړي چې زه خدای سره ملاقات کوم نو 2 رکعاتو نیت تی وتړي او ورته دی ودرېږي خدای سره ملاقات. حدیث جبریل کې وګوره پیغمبر نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله احسان څه ته وایي احسان. هغه ورته وفرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ته د خدای داسې عبادت وکړي لکه چې ته خدای ګورې دی وینې. نو الله نه لوی محبوب بل څوک نشته کېدای شي. الله نه لوی رهنما بل څوک نشته. الله نه لوی پیشوا بل څوک نشته. مونږ په یو بلې بلا اخته یو. ګوره زمونږ بالا ماڼه کې یو ډمو ما به کله ورته وی چې مونځ کوه ما ته رک شه. زه به مدرسې نه راتلم دی به په مخه رک شه دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی زه به د جنت توتي. دې خوا وګورئ قرآن وګورئ ولا تزر وازرة وزر اخرى. د پلار ګناه به د زوی په سر نه ایښودی کېږي او د زوی به د پلار د مور به د لور او د لور به د مور. هر سړي ته به په قیامت کې خپل خپل پیټی په سر. پیغمبر خپلې لور ته وویل خپلې لور یا فاطمه تو سلینی ماشید بچیا که دنیا کې د سکاري ما ته ووایه چې زه وکم. خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته. لوري که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به دې خلاصولی نه شم. پیغمبر خپلې لور ته وایي. نن پیر و بس لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به وله راتلې. نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره. ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره ورته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي. په 63 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي. دا چرته نه ده ثابت. تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې
ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالي نو څه چلو شو. نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې درې منه کنځلې کوي. تاسو څه خبره ده؟ قرآن وګورئ، قرآن ګورئ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے پیغمبر اعلان وکړه ټولو مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ. ښځه دې ولیده لاندې وګورئ، چا تېره شي بیا پاس. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ښځو ته ووایه چې سړي وګورې نو سترګې ښکته وغورځوه. سړي تیر شي بیا روانه شي. نن په پاکستان کې د ښځو حال هم وګوره او د سړو حال هم وګوره. راشئ ماښام ماسخوتن ټیم کې صدر روډ ته راشئ، چې هر قسم څاروی هم خوښې میلاویږي، منډۍ لګېدلې. ټیکسي موټر راونیسه او په صدر روډ، مال روډ، فورډ روډ، ارباب روډ دې باندې چکر ووه او هر قسم ګډه دی چې خوښې درته به میلاوي. دا هغه شرمېدلی ملک دی، دا هغه شرمېدلی ملک. سړي وګورئ او ښځې وګورئ. 40 کاله وشو. قرآن زیارت دی چې جنډه پې ولګوله، که دا مخامخ قبر باندې چا جنډه لګولې. قرآن زیارت دی، بس په دې زیارت جنډه چې ښځې تېرېږي هسې کې. قرآن دا شی یا په لاره ټانګه کې روان یو چونه کړی ځای وګورې داسې چل کوي. دا دې څه وکړه؟ د زیارت فارشي تا خپلې ګوتې صاف کړي، زیارت ته دې څه. تاسو وایئ په ایمان د هدیرې آداب درځي، د زیارت آداب درځي، پوهېږئ پې؟ دا روټي خلاص چې دي د زیارتونو حاصلات خوړل او د قبرونو حاصلات خوړل، دوی ستاسو دماغ کې دا کینولي دي چې داسې مولیان شته دی چې زیارتونه نه مني او داسې مولیان شته دی چې قبرونه نه مني. زه به خپله قبر کېږم که نه؟ هلکه زه به نه قبر کېږم. زیارت معنا او لیکلي دي چې هدیرې ته سړی راشي او یو آیات کرسی ولولي. په هدیره کې یو آیات کرسی. آیات کرسی پیژنئ؟ څه ته وایي؟ وایه لکه شیخ ګیره دې پرېښې طالب خو نه یې، هسې ښه سړی ښکاري. تبلیغ کې څه یو آیات کرسی په هدیره کې ووایي 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي. 40 ورځې. نن زمون قوم هدیرو باندې تېرېږي، څه وایي نه ایماني ده یا مړي. ستاسو دې علاقې کې مونږ مړي کېږي، خلق ناست دي راشي دوا به وکړو. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تاسو په ایمان وایي دا مړي ته دوا ده؟ دا مړي ته دوا ده؟ الله اکبر، الله اکبر، خدای ډېر لوی دی، لا اله الا الله بل څوک نشته، والله اکبر خدای ډېر لوی دی، ولله الحمد خدای لره ثنا ده. تا مړي ته څه ووایي؟ 3 ورځې تېرې شي، 3 ورځې ټکه دوا دا قوم مړي ته ونه کړي. ټکه دوا دعا زده کا. دعا به داسې کې اللهم اغفر لنا وله كخزي ولها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا اول ما وبخي بیا دغه مرده وبخي. تاسو به وایئ چې هلکه نو اول دې ځان له دوا وکړه،
اول بزان له دوا زکه کې چې اول خدای تا وبخي چې تا کې اهلیت د شپارس کولو پیدا شي. د بډبیر احسان الله تانیدار سره د چاشنی نه ورنږدې بشي اخم پورا میر غضب دی ورنږدې بشي وای په ایمان. نو احسان الله سړی ونیو نو بیا به ولا ملک ګوره یا به ولا دا کو سړب چیرمن ګوره دا به ولا ګوره چاله ایسے چو صاحب سړی نیولې چې شپارستی نه تانیدار لنشي ورتله. نو اللهم اغفر لنا خدای اول ما وبخي نو چې تا وبخي نو بیا بستا خبره ته غوږ کیدی نو بیا ورته چې اوس دې مبخ. تاسو په خبره پوه شئ. مړی ته دعا کولو طریقه دا ده مونږ په دې نه پوهیږو. زمونږ مړی خوار دي ژوندي مو خوار ژوندي خوار څه دین نه پوهیږي. قادیانی راغی او تا نه تپوس کوي چې هلکه چا ویلی دي چې نبوت ختم دی؟ تاسو سپینګیري بوډاګان موږ څه خبر یو؟ چا ویلي؟ بعضې پکې لغوندې په اللهم او خدای ویلی دي خاتم النبیین او خاتم او خاتم کې دا فرق دی. بیا ته خاتم او خاتم پیژنې چې په زور سره یې څه معنی ده او چې په زیر سره یې څه معنی ده. بیا تا ته وایي زمونږ پیغمبر زویلي بروزي پیغمبر دی. ته زویلي بروزي پیژنې؟ نن ستا ملک کې وګوره مرزایان حکومت ولا اهمیت ورکړی دی صاحب. دا خدا علما دی خدای ژوندي لري اگر چې ضیاءالحق لګیا دی مولیان هم رانه مټي ځایي. دا د سود د زکات پیسې دي دا وزیرانې ګرځي. لږ ماته وګورئ کومې مدرسې او جومات دی چې دا د سود د زکات پیسې راوړي دا 15,000 او 10,000 او 20,000. کم قوم کې چې غیرت وي دا به والي وابلی. کم قوم کې چې غیرت 15,000 دی چرې د انګریز یونیورسټۍ ته خو د لکونو اعلان کې او جماعت له 15,000 ورکې. د انګریزي چې پکې ښودی کېږي په هغې خو کروړونه روپۍ خرچ کې او چې قرآن کم ځای کې خرچ کېږي نو هغې له دا کوڅه ډب وزیر راولېږي نو راپاسي او مولیانو ورته ګلونه په لاس کې نیولي وروایي چې نه راپاسي ورونو ما دې مدرسې له 100,000 روپۍ اعلان کړي دي. نو مونږ پې لاسونه وپړکوو واه جزاک الله جزاک الله جزاک الله نه وایه غضب څنګه ووایم عربي کې خدای دې کور وران کا. جزاک الله غضب الله علیک. تا خو دین وشرمولو تا خو دین رسوا چې قرآن چرته ویلی کېږي هغې له په کم رنګ. بیا زمونږ دې ملک ته وګورئ د انګریزانو پادریانو ګورئ او د مسلمانانو ملیانو ګورئ. وظیفه راوړئ خدای مو بخا نه ده پاتې په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام. زمونږ ښځې ورته ده دا چې په خاورو دې موړ کې ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی. وایي ښه دغه وکیل دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې. یا وظیفه راوړئ خدای مو بخا ورشه جینه بېګانې سړی چې پاتې ده ملا له ور واچوه. یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو. ویل جینۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه؟ ویل استاز پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوه یې مه ملا له یو ملا هم داسې اناري غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته
چې ویشته نو جنۍ په ژړا شوه ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې وی مستو پسې نه جاړم دې کټوی پسې جاړم دا مې د نیا د متیازو کټوی وه د شپې به دې کې متیازې کول نو چکه مې مور دې کټوی کې اچولې وه ما ته وی چې مولاله یاست د دې قوم دا قدر دی د مولا په نیت او دا قدر دی د حکومت په نظر کې او دا علما را کېنوئ او د مرګ نه وروسته پې بیا ځان بخئ برای خدا خدای دې جولی ته وګورئ چې بیا د دوی په خوله چېرته مړي بخلی کېږي بی کیس خو به هغه وکیل درته ګټي چې اول دې د هغه وکیل قدر وي په زړه کې دا دې منلی وي چې دا وکیل جنګ ښه کولی شي په عدالت کې او هغه دې د وړاندې نه خوشحال کړی وي هغې نه وروسته به په دغه ځای کې تا دپاره جنګ کوي بیا د دې خلکو په خوله کاکا ته بخلی کېږي کوم یا دې خلکو له قرآن ورکړه چې تا په ژوند ورسره دا عمل کړی نو دی د زړه نه وایي چې دی دې خدای وبخي راشي اوس بلې مسلې ته انما الاعمال بالنیات د پیغمبر حدیث دی چې د اعمالو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي زړه کې دی چې د څه شي قصد او اراده وکړه دې ته نیت وایي تاسو په دا خپلو ایمانونو یې ووایئ چې په جنازه کې امام پسې ولاړ یې اول خو د جنازې نیت نه درځي کینې اوس در کې تجربه کوم یو در کې راپاسوم در کې یو حاجی ها ماما اوس به پته ولګي نیت یې نه درځي چا درته اسانه کړې ده چې وایي چې نیت مې د ملا په نیت وځه ودرې دې زړه کې د دې مړي متعلق نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای ده سره به بېګاله څه چل کېږي زه دا خو په ایمان ووایم شوی دی چې دې قبر کې ږدئ کېنه ماما ای مولانا خو زما دې ځای کې نری غوندې درد ځکه چې یو سړي سره دې مینه او ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے زه تاسو ته ایماني وایم ما باندې 2 میاشتې ډاکټر تقریرونه بند کړي دي چې تقریرونه به نه کوې دماغ باندې څه بوج غوندي خو نن یې درته کلاو مټ باندې کوم هر څه چې کېږي هغه ورځ مې یو انګو کې کړی ډاکټر راته ټلیفون وکړه ډاکټر شیاو ویل ما اورېدلي چې تا تقریر کړی خپله ذمهواري دی ده چې هر څه در باندې وشو مال تقریر مې نه دی کړی انګو کې شیعه سني فساد کېدو هغې پسې تلی وم ډاکټر شیاو ویل ښه بیا دې ښه کړي دي ما چې ځان مې ته خلاص دماغو بوج دی خو خبرې درته د ورورولۍ کوم چې دلته نری غوندې درد د پلار د رور د مور د ښځې د لور د یار د دوست متعلق دلته یو نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای ده سره به بېګاله لاندې څه کېږي دا شوی دی وای ټول وای نه دی شوی چې نه دی شوی جنازه مو نه شوه هېڅ نه شو ځکه چې اوس ما ته وایي ملا صاحب ستا څنګه چلو زما هم ستاسو غوندې چلو ما ته چې ته مخکې پروت او ما ته لیدلی چې جومات ته نه راځي جوارګر بدماش بدکرداره بېمونځه پلیت مردار مذهب دین خدای او رسول ته کنځلې او ته ما ته مخکې پروت او زه ستا امامتي کوم ووایې په ایمان چې زما اړه به دا ووایي چې دی خدای وبخ او بیا وایي هلکه ته هم امام یې د دې
وبوي نو صحبا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے مویا خاریان وئی مویا مردود تے نہ فیتیا نہ درود مردود مرش در پسے ولار خلق جنازے دو مذہب یو مذہب دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یو مذہب دے دے امام شافعی رحمت اللہ امام شافعی مذہب دا دے چی جنازہ رستو کئی او خلق تی مخ کے روانو سیدی ریتا ولی دا مڑے مجرم دے دا جرگا مخ کے خدا تا روانو سی او ورطا آہو فریاد کوئی چی یا اللہ مجرم امرا روان کرے دے شپارس کو درتا چی معافی ورطا ہو دا دے امام شافعی مذہب امام ابو حنیفہ مذہب دا دے چی مجرم مخ کے کاؤ ترستو شا اور رستو نہ لگیاؤ سچی یا اللہ دا مجرم ام در روان کرے دے خدایا معافی ورتاو کی یا اللہ دی رنبی منزل کے دا رنبے سوال جواب پہ آسان کے او اے پہ ایمان دام چرتا پڑھ کے مراغلی دی حلوہ خورو دامو پڑھ کے مراغلی سیدے سلوی اختیو ما خامے تکینے نا دا الغٹ من الغٹ ولو کان پیشو سارے پدی بسکی گی منگ خو بیڑا تباہ دا منگ خو غر کی بیا وائی دا علماء ناستی چاچ پجون خدا سر رابطہ و تعلق پیدا کرے نو پجون دے دا محمد رسول اللہ یارانا نوا کرے دا مرگ نرست پا قبر کی بورتا دا پیغمبر تصویر خودش پا دے لحد کی ملکی با تصویر روڑی ورتا بے اوخی ورتا بو یا مریم ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دا دے سڑی متعلق دی دنیا کی تاقی دوا دے چورتا دا سی اگوری نوئی بہا لا ادری آئے ہائے زخو اللہ کا پوئے گما زخدا نہ پہ جنم نچ دا خدا عدالت وی او دا منکر نکیر غندی پولیس وی او دا جناب محمد رسول اللہ تصویر وی او تا انکارو کی چی دازن نہ پہ جنم نو پریدی بدی دا غوخ کی چوک لار بدی کمائی تخت با پکما دیتا سوچو کئی زمون ملک تباہ دے قوم تباہ دے معیشت تباہ دے بحیثیت دین زمون ملک وران دے دا با ٹھکی گی پچھا دا پدی نہ ٹکی گی چھے الیکشنی اوشی او سیب امداغا خردی کتی بدلی شی پا بل روپ کراشی او منڈے ور سرواہی دیل دا ایران غندے انقلاب پکار دے دا ایران غندے 9 کروڑا پاکستان دے چھے 2 کروڑا کیما کی نویلہ بدا 2 کروڑا دا سڑی زامن شی او چھے دے 2 کروڑا کے مکڑی نہیں او تا دا ملک ٹکو کمڑو ما راشی پا قبر میں متیازی ہو دیلا مسلمان او جابر او لائی ڈکٹیٹر خم مسلمان پکار دے لائی اعلی حکمران پکار دے سملے ستادا صوبائی سملی ہو گورا صوبائی سملے کے چناستی دادا سی یارا خدا اندے رحمو کی تتصدی چه بار روزی تبوی چوس چرتا دا جنڈو خانے نہ رہو تا تا اسمبلی ستا دا کبینٹو گورا ستا قومی اسمبلیو گورا ستا غا شریعت بیلو گورا شریعت بیلو وہی پیش کرے الکا چاہتا ہم پیش کرے چاہتا
ما متعلق دوی وای چې دا بجلیګر مولا چې د شریعت بل خلاف دی. انا لله و انا بجلیګر مولا د شریعت خلاف دی، شریعت بل خلاف دی. نه په کلاو غوږونو واوره. دې ضیاءالحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړی دی او ستاسو دې کلو کې بم پولنګ سټیشن وو پاچټو څه لیکلي چې تاسو اسلام منئ نو لاندې لیکلي ها یا نه. ٹھیک شو نو خلقو لیکل چې او مونږ خو اسلام منو. که دا پرچم ماله چا لاس کې را کړی وی که نه ما به پې لیکلی وی چې او چې نو زه په هغه ورځ د بډابېرې میره کې مې ورځ تېره کړې وه پټ شوی وم چې دا پرچه څوک لاس کې رانه کې بیړه یې غر کړی. ها اسلام منو، ټول اسلام منئ چې ټول منو. وی ښه نو زه ستاسو 15 کالو دپاره صدر شم. نو مونږ چې اسلام منو ته زمونږ صدر شو نو ته اسلام یې که نه ته اسلام یې. دا قومي اسمبلي وګوره دې ټولو ووټونه د دې قوم نه په دې نظریه نه واغستي چې زه به ملک اسلام راولم. ویلي و که نه ویلي؟ وایي په ایمان ستاسو کوڅو ته یا ستاسو حجرو ته یا خانانو ته یا غریبانو ته یا هره بلا ته چې څوک راغلي دي نو په دې نیت چې زه به اسلام راولم. ایمان در کې وي شریعت بل نه مني، اسمبلی نه مني یا ضیا نه مني، ټول استعفې ورکوي او میدان ته راوځئ او را میدان ته شئ چې د کفر فتوه پې ولګو چې بیړه والا تباه. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون. قرآنی دلیل دی چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصلې په قرآن کول او دوی یې نه کوي، دا ظالمان دي، دا فاسقان دي، دا کافران. تاسو خیال راغی نو دا شوشې شوي دي صاحبه خلک بدل راشي وروڼو شریعت بل کان لکه مات پسې راله وی راځئ جي دلته جهاد کانفرنس دی، جهاد کانفرنس دی. ویلو د څه شي دپاره؟ وی دا کابل غزا چې ده کوم ځای کې دی؟ محمد خان صاحب جومات کې. مال چې جهاد کانفرنس ختم شي بیا به کوم خوا ځو؟ ویلې کورونو ته به راځو. مال نه، زه هغه جهاد کانفرنس ته ځمه چې کانفرنس نه را اوزګار شو نو مخ په تورخم به روانېږو، کلاشنکوف بالو او جهاد له به ځو. وی نه که نه جي چې دا خلک ګرم شي لږ مال د لور مې د میړه مري او د زوی مې د عورت ته او زه دې پکې ګرځم سلامت ته. تاسو دې د 10,000 روپۍ میاشت بنګلو کې او د کاربینونو او د کلاشنکوفونو سوري لاندې ګرځئ او د پردی مور زوی له شلخی ټوپک ورکه چې هلکه ته غزا لځه. دا ستاسو انصاف. که زه دا خبرې کوم تاسو غلطې کوم تاسو وایي. زه وایم چې راځئ چې ځو، خو ته به ما نه مخکې د 18 लाख روپو بینس کې چې څوک ګرځي او د امریکې ټولې مهربانۍ تاسو ووالې نو اول به دا د روس توپه په تاسو سوروم بیا به در پسې مونږ. تاسو د امریکې تالي سټۍ لګیا او غریب ولوی چې راځه جهاد کانفرنس دی. دا زمونږ د ملک انصاف دی. دا هر څه به عزیزانو ټیک شي، دا ښځې، دا نران، دا هلکان، دا هر څه به ټیک شي، خو که د ملک قانون بدل شو، د ملک قانون قرآن شو، د ملک قانون حدیث شو، او چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن او حدیث شوی نه وي زما د خدای په ذات قسمی چې تاسو په پاکستان کې ښه ورځ ونه ګورئ. نن وګوره چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه، چې لږ اول کار یې دا لور یې بربنډه کړه. راشئ
لیډا په موټر کې ناستی ماشوم قلاري او لیډا یې لګیای دکاندارانو سره انګته اچي راشي مال چل راځي د خزو یو منټ کې درته خزه بندو ما نه خو دې دوی روزي با نه د غریب او نه د غریب د خدای په قهر اخته غریب په بو زیارت سره راته موټر خراب اړکه مې وی چې یاره دې په بو میا صاحب زیارت ته ورننوزم چې زیارت ته ور روان شم زیارت په دې دائیں بائیں لار باندې مینا بازار جوړ دی تلی یې چرته چې څوک تلی یې لا سوچت کوي په بو زیارت ته څوک تلی یې کفر خو نه ده ټول به تلی یې دا اوس یری پاغه دکانونو الکان ناس نو په بو زیارت ته اوس خزي چې رواني نو د الکان ورته आवाजونه کوي چې راشه 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 خوره واخلا 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 راشه 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 خوره واخلا 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 الکان نو شیخ به مخ کی شیخان به ورپسی الته د کوزر اډکه کې په سوکا کې به ولا دغه ورټومبلی دا واه کدا څه کې د خدای قهر دی واچو په دنیا کې خو یو بدی چې هغه به زمزم نه او بیا دې حال کې خزي قبرونو ودیرو راشي حدیث وګورئ د بیبي عائشه په رضی الله تعالی عنها په کوټه کې دفن دے سردار کونین صلی الله علیه حضرت عائشہ فرمائی چې زبا د خپل خاون قبر ته ورننوتم نو مخ به مې بربندو ځکه چې دا زما خاون ورسره مې چې پلار دفن شو ابو بکر صدیق بیا به مې مخ بربندو ځکه چې زما پلار چې بیا ورسره حضرت عمر دفن شو او زبا د پلار او د خاون قبر تلاړم نو مخ به مې پټو ځکه چې عمر پردی سړی پردی قبر نم ستر کوي قبر نه نن سال جوړ دی زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت زرخانه سره 15 پیران زمونږ د بالا مانه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو ول د 15 پیرانو چوری مې باندې وا چوری مې باندې وا نو دا 15 پیرانو لاندې دمانو تاسو د پلار قبر ته بډم بوزي پیمانو وای وته په تڼا کو سټکورې شي چې تڼا کې دي و خراب بیړه دی غر کشه نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګان یوز نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو بلړه کی چې لړه به کی جا جارون خدای مبارک شه مبارک شه مبارک ولې جارو التون خطا زوی بدی دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشه مونږ سره زیارت ته سید حسن پیر ورته زنګوګانی پکې پرتی پیسو د پاره زنګول ټیلور کی کانه داسې ورلړه کی چې ورلړه چې کانه زنګو کې پر جا مبارک شه مبارک شه زنګو کې کانه پرته زوی بدی دا شرکیات خزا داغه یا کور دی او یا ګور دی بلا ضرورت مړی ژوندۍ مور پلار وغیرہ دینه سیوا خزا چې د کوره بهر شو په میړه او په دې ترغه لعنت وریږي چې تر څو واپس کورته نه راځي ترغه دا قانون دی ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کې ما یو منټ کې تاسو یو اته ورځي دا سترګې چې قطب پسویل دي د کورسۍ مال راکړي اته ورځي اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار ویې تختوئ چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده ویې تختوئ
که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کوي راوبوځي یوه په دې کې اسمبلی کې بیل پاس شو اسمبلی په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سړو کوم پوزه داسې بل یې پاس کړی او که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي راشئ څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شو اوس زه راتلم هم ویارېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاری ولاړې وی ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوشم ما ویارېدم چې مال په ما را منډه نه کېږي ټک 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 دلته تکړه راځئ چې ټکا ځای ته بوزم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوزم د سن 65 جنګ هم یاد شي یاد هم شي او خپلې منډې مو هم یادې شي که نه دارو دپاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو یو شیخو څو ورځې پس مې چې ولیدم مال کدھر گئے ہیں ویل سوات مال سوات هیچ کہہ کرنے ویلې تھے چاټیاں وستیان چاټیاں او لوی بم په لنډی راغورځېدلی و که نه ویل چاټی راورېږي بیړی سوات ته تښتېدلی وم دا یو چاټی چې داسې د بره نه وګورئ او را روانئ که نه تاسو به د خپلې منډې وګورئ دا تاسو دا ټوپکې خو دغې له دي چې دا سلودي دي او مسیدي دي او ته ما دپاره پړانګ او زه تا دپاره پړانګ یم او ته زما مورچه وله او زه ستا مورچه وله او ته زما برج وله او زه ستا برج وله لرې شئ او لرې شئ او رابطان ته شئ هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ولې ما پرېږدي ما هلکان ترې لرې که مال پرېږدي تاسو یې پرېږدي خو چې یو 15 سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال شا به که نه نو یو ما ته وایي تھک گیا وه تاسو خیال راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بل هم نیسي خو که سره هم پېښ وي که نه میدان کې ته به وګورې بیا دا خپله توره خدای ته ګورې ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته زما کور رانه وه او زه ستا کور رانه ټوپک یې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله ټوپک یې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي او زما ټوپک به هم د هغه د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي ستا او زما په سینو چلېدو دپاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ دي او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلم خټک وی څه چل دی ورسره نشته مال زما هېڅ نشته دی حکومت سره زما هېڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم 40 کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آباډو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې د هغه حکومتو عام هم نه و منلی مال زه به د پاکستان حکومت هله منم چې په کومه ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو یې را باندې صرفې نه دي کړي په جرمانو یې را باندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما یې جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی وم مارشالله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی یم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه ام تورو خاورو له لاړو دا بل لا هوښیار دی که یې ونیوم